نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایو ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما پخپل امت باندې د ځان رستا یو خطرناکه او ډیره ضررناکه فتنه هغه بل نه پرې ښودلې په نسبت د زنانو باندې. موږ خپل اولاد دا د فتنو کې چې واقع کړي په خپل لاس باندې دنیا پرستۍ د وجې نه دین ورته نه ښیي. ټوله دنیا دومره خلکو نه لا پکې موږ اورېدلي هر سړی بس په دې دی چې دا بچی زما پیسې ګټي کړ دی د حیا د عزت دا تباہ و برباد شي کړ دی خو چې صرف مال پیسې راوړي. نو شریعت کې خدا چې ستا اولاد ستا زوی دا بلوغ ته ورسېده او تا ته پته را چې اوس ته دې په ګناه کې واقع کي په غلطۍ کې واقع کي واده وله وکړه. دا تا ته حکم دی قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل اهل خپل ځان د اور نه بچ کوي. وایي دا حکم دی د شریعت چې ستا اولاد بلوغ ته ورسي او د واده قابل دی واده وله وکړه. لور دی بلوغ ته ورسېدله تپوس یې چا ورکوله. حدیث کې راغلی دی اذا اتاکم ممن ترضون دینه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا فتكن فتنة في الارض وفساد کبیر. څوک چې تاسو ته راشي ستا د لور خور تپوس کوي ستاسو د هغې اخلاق دغه دین ګورئ اخلاق او دین پکې اخلاق او دین دغه تاسو خوښوئ چې دا دینداره دی اخلاقي دی ورکوئ وله که دا کار ونه کړو فتنه او فساد به په دې عالم کې قایم شي. ورې نن فتنه او فساد زموږ د لاسه قایم دی. نن که پلار ته ویې چې یاره جي د زوی له واده ونه کړې دا خو غټ سړی دی اوس ورې چې په خپلو خپو ودرېږي داسې وایي که نه وایي په خپلو خپو ودرېږي دا اوس په پردو خپو ولاړ دی اوس یې لرګو خپې دي راته ښکاري مصنوعي دي ولې جوړې کړي دي راته ښکاري په خپلو خپو ودرېږي. خپلو خپو ودرېدل نشته دی مقصد صرف ستا دنیا ده چې دا دنیا پرست شي دنیا ډېره ګټي نو مال به راکوي او بیا که ځان له واده کوي چې ودرېږي نه هغه له خدای واده نه کوي چې هغه به چېرته ځي په ګناهونو کې مبتلا کېږي او ګناه کې دی ورسره شریک دی. دا پلار ورسره په ګناه کې شریک دی دا مور ورسره په ګناه کې شریک او دا قرنګي جنکۍ هم دي د واده قابل دی او نه ورکوي ولا دا په ګناه کې مبتلا کېږي باقاعده دا مور او پلار پکې شریک دي دا اوس په ګناه کې شریک دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج تا چا چې په ستاسو کې وس وي نکاح دې وکړي که نه دې روجي نیسي. غریب یې ټیک ته غریبي ټیک ته بیا خپل بچي ته ترغیب ورکوي بچیه روجې نیسوي. او دا قرآن نه معلومه ده چې نکاح کول دا ورې سبب دی د غنا د مالدارۍ. ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من کل من فضله ان یکونوا فقراء که چېرې دا سړی او دا ښځه دا دواړه فقیران وي الله به مالداره کړي هر یو د خپل فضل او د مهربانۍ نه. هلته علماو لیکلي چې نکاح سبب دی د څه لپاره د مالدارۍ دپاره سبب دی مالدارۍ دپاره. لہذا دا تصور ختم کوي زما ورونو اولاد له واده نه کوم په خپلو خپو ودرېږي اولاد له واده نه کوم لاس کې څه نشته دی فلان دی د هغه عزت حیا دې تباه و برباد شي هغه دې په معاشره کې ولیدلی انسان حساب شي د دې بدکارۍ په وجه باندې خو چې صرف زما جب قطره کي. قرآن دا حکم موږ نه یینو یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے ایمان والو خپل ځان هم بچ کړئ د اور نه خپل اولاد هم بچ کړئ د اور نه. وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک خلق دی او ګټې دي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم سخت ملائک دی او سخت طبیعت والا دي طاقتور خلق دی په مقرر د الله نافرماني نه کوي. ولې